مایکروسافټ ورډ کې پیج سیټ اپ پیج وی ورقې ته سیټ اپ برابروالی ترتیبولو ته وایي. مثلا تاسو کولی شئ خپله ورقه ترتیب کړئ، کوم کتاب چاپ کوئ مثلا کوم سایز کې چاپ کوئ هماغه سایز کې تاسو ورته ورقه انتخابولی شئ. داسې کلیک کوم پیج سیټ اپ کې از ا ډیفالټ A4 سایز ورقه چاپ کیږي. دلته تاسو مثلا کولی شئ ګورئ دا مختلف دغه دي کوم ورقه چې موږ تاسو پرنټر کې کارو د عام عادي دا ټول A4 سایز دي. تاسو کولی شئ په خپله دلته مارجن نه ټاپ باټم لیفټ رایټ مثلا تاسو کولی شئ اندازه ورته ورکړئ. دا یو چې دا انچ دی، زه ورته لیکم 2 نو دا به د بره نه وګورئ. دلته تاسو ته د پیج سیټ اپ د ډایلاګ باکس نه لاندې وګورئ دا 1 انچ خالی ځای درکړی بره نه تر د کویک براون دی لیکلو پورې. که زه 2 لیکم دا 2 انچه کېږي. وګوره اوکې تاسو اوس دا لږ بره کړئ دا وګورئ مخکې څومره سایز و اوس وګوره څومره دی. یعنې تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې هم په ورقې ته اندازه انتخاب کړئ. همدارنګه باټم لیفټ رایټ څلورو خواونه تاسو کولی شئ اندازه ورته انتخاب کړئ. مثال زه ورته دلته هم لیکم 3 انچه دې خوا نه 3 دې خوا نه 3 دې خوا نه. ګوره دلته وړه پریویو هم ښیي. زه دا اوکې کوم بره ځمه دا ګوره سکرول بار باندې بره ځو دا ګورې صفحې ټولې وړې شولې اندازې ځکه د هرې ورقې هره طرف مونږ 3 انچ چې خالی کړي یعنې ورکوټه کړه صفحه. ښه دا کینسل کوو انډو بټن دلته پاس ته هم کلیک کولی شئ او د کیبورډ نه کنټرول زیډ هم کلیک کولی شئ چې بیرته خپل حالت ته راشي. 2 ځلې کنټرول زیډ کلیک کوو چې هغه ټاپ اندازه مونږ 2 انچه کړی و چې هغه هم بیرته 1 انچ شوله. ښه په دې شاید پوه شوي وئ. ګټر څه کار کوي؟ ګټر د کتاب د ګنډلو لپاره استفاده دې کېږي. مثال کله چې یو کتاب ګنډئ هغه سره اکثره دا لیکل هم ورسره وګنډل شي یا څه مشکل پیدا شي ګنډلو کې دا لیکل ورسره هم خرابېږي ګنډل کېږي نو هغې دپاره لږ معمولي یوه اندازه ځای تاسو هم ورته انتخابولی شئ. ګوره 1 انچ ما ولیکل دلته ګوره یو تور ډاټس په دې پریویو کې راغله. که زه اوکې کړم ګوره دا لیکل لږ دې خوا شو دلته اندازه زیاته شوه ګورئ تقریبا 2 انچه اندازه شوله. دا بیا د ګنډلو کې لږ استفاده ته کېږي فایده کوي چې مثلا ستاسو دا لیکل ګنډلو سره ونه ګنډل شي. دا بیرته صفر کوو. هیډر او فوټر په ویو کې تفصیل سره وی او مینو کې دلته یې صرف اندازه ښودلې ده چې څومره اندازه تاسو هیډر او فوټر خپلې صفحې ته ورکول غواړئ. هیډر او فوټر دغه بره حصې ته ویل کېږي. دغه کوم اندازه چې ده دې ځای کې هیډر راځي او په دې لاندې حصه کې فوټر راځي. د هیډر او فوټر دغه یو فایده دا ده چې کله یو ځل موږ هیډر او فوټر ورکو هرې صفحې ته یې پخپله ورکوي. ضرورت نه چې موږ هرې صفحې ته عنوان ورکو بار بار. یو ځل هیډر او فوټر کې هم چې ولیکل بس خپله هره صفحه کې تکرارېږي. که د 200 ورقې بیا کار کوي، که 300 ورقې استا نوم یا د کتاب نوم هره ورقې کې پخپله راځي. په دې باندې عملي کار ویو مینو کې کوو. دلته صرف اندازه یې ښودلې چې تاسو د هیډر ته څومره اندازه ورکول غواړئ. بیا که هلته ورسېدلو انشاءالله دلته راځو د اندازه زیاته کموو. میرر مارجن د کتاب دپاره دی. ګورئ دلته دا ګټر موږ ورکړی دی نو دا کله چې ګنډئ دا نمبر یې هم بالکل دغه بیخ کې بیا راځي. یعنې دا د کتاب دپاره بیا ډېر ښه ده چې کله کتاب چاپ کوئ تاسو دا انتخاب کړئ نو بیا دغه نمبر یې ستاسو چې کله کتاب کې ورکړي لکه 1 2 3 4 دا به ډېر منظم راځي. 2 pages per sheet دا څه کار کوي؟ مثال که چېرته تاسو یو کتاب لیکلی مثال A4 سایز کې نه چاپ کوئ غواړئ چې د A4 نمایي سایز وي. دا ورقه چې ما مخکې تاسو ته وویل عادي کوم چې پرنټر کې موږ کار کوو دا A4 سایز دی. نو تاسو مثال یو کتاب د دومره غټ چاپ کول نه غواړئ د A4 نمایي سایز کې چاپ کوئ نو تاسو مثال دلته لیکل وکړه چې لیکل هم وکړه. اوس چې کله تاسو چاپ کوئ مثال پرنټ ته راځئ او پرنټ کې تاسو چاپ کوئ نو هره ورقه مثلا بیله بیله ما غټه ورقه کې مثلا تاسو د A4 سایز دغه ورقه مثلا د A4 نمایي سایز تاسو په یو ورقه کې چاپ کوئ نو 100 ورقې چاپ کوئ تقریبا 100 ورقې مثلا ستاسو خرابېږي. کله چې تاسو دا بټن کلیک کړئ دغه د A4 نمایي سایز کې چې تاسو کوم فایل لیکلی دی دا به 2 ورقې په یو A4 سایز کې درته مثلا په یو ورقه کې دا 2 صفحې لیکل چې تاسو کړي دا په یو ورقه کې چاپ شي. ځکه چې مخکې موږ وویلې چې دا یو ورقه چې ده دا A4 سایز دی
تاسو کتاب مثلا د A4 سایز هر صفحه چې تاسو لیکلی ده د A4 نیم سایز دی. نو ما ورته ویلي چې کله چاپ کوئ نو همدې A4 ورقه کې چاپ کېږي، نو غونډه ورقه ضایع کېږي. که غواړئ تاسو مثلا په همدې یوه ورقه کې ځکه 2 صفحې چې یو ځای شي نو یو A4 ته جوړېږي. ځکه موږ مخکې ویلې چې د A4 نمایي سایز کتاب چاپ کوو، نو بیا چې دغه بټن انتخاب کړئ په یوه ورقه کې 2 صفحې ستاسو چاپ کېږي. نو که 100 ورقې 100 صفحې تاسو لیکلي نو په 50 ورقو کې به چاپ شي. بیا تاسو مثلا کولی شئ قطع کړئ ډېرې ښایسته په اسانۍ مثلا ورقې به هم ستاسو بچ شي او د کتاب منظمول او ورقې برابرول به په ډېره ښه طریقې سره وشي. دې باندې اکثره عملي کار وشي ډېر ښه دی. لیفت ټاپ رایټ دغه ګټر چې موږ ورکړی دی د کتاب د ګنډلو لپاره. مثال اکثره خلک کتاب مثلا ښي طرف ته، اوس دا انګلیش کتاب دی مثلا موږ تاسو لیفت نه ګنډو، که چېرته پښتو کتاب وي نو رایټ انتخابوئ تاسو بیا ښي طرف نه مثال ګنډئ. که چېرته داسې هم نه کوئ بلکل بره ټاپ نه مثلا ټیچر ایډیشن کوم کتاب دی یا بل شی دی بس په دې بره طرف نه ګنډل غواړئ نو بیا ټاپ ورته انتخاب کړئ. دا د هغې لپاره دی. دغه کوم چینجز چې موږ کړي دي هول ډاکومنټ نه دا مطلب دی که 10 20 30 صفحې تا کار کړی نو هغه ټولې صفحې چې کېږي دغه چینجز چې تا کړي ټولې صفحې ته ځي او که ورته سلیکټډ نو انتخاب شوی. ګوره دلته ما یو ځای انتخاب کړی ځکه دا سلیکټډ راغلی، دا انتخاب زه لرې کوم بېرته بیا په سیټ اپ ته راځم. هول ته چې راغلم وګوره اوس لیکلی دس پوینټ فارورډ. دا دې دپاره دی چې مثلا دا بره صفحه چې کوم یو ده دا ما چې کلیک کړی دی دې کې کار مه لره دی همدغه چینج دې صفحې ته مه ورکوه دی نور ته ورکړه. ګوره راځئ چې دې باندې عملي کار وکړو. مثال زه دلته راځم ورته یم 3 انچه دا ورکړو ټیکه 3 دا 3 دا 3 دا او دا ګټرې صفر کوم. اوس زه ورته یم هول ډاکومنټ نه دس پوینټ فارورډ دا صفحه پرېږده نور لاندنۍ صفحو ته دا ورکړه. زه اوکې کوم. تاسو وګورئ دا صفحې وګورئ لاندې پیج 2 لیکلی. که زه پیج 1 ته لاړ شم ګوره عادي حالت کې به وي. دا وګورئ هېڅ د دې اخوا دې خوا طرفونه وګورئ ما هغه تقریبا 1 انچ یا یو دا بل خو موږ ګټر ورکړی و ځکه 2 انچ د بره وګورئ 1 انچ دی دې خوا ته 1 انچ دی. خو دا نورې صفحې چې کومې دي هغه کې وګورئ تاسو 3 انچه تقریبا هر طرف نه اندازه ورته ورکوټې شوې ده. نو دس پوینټ فارورډ کومه صفحه کې چې تاسو کلیک کړی وي په هغې کې دا چینج نه اپلای کېږي نور ته اپلای کېږي. دس پوینټ فارورډ هول ډاکومنټ دس سیکشن سلیکشن دا ټول پکې راځي. تاسو پکې پریکټس وکړئ انشاءالله ډېر څه به پکې زده کړئ. پیپر سایز مختلف سایزونه دي مخکې ما تاسو ته ذکر وکړ. مثلا A4 سایز دی لیټر دی مختلف سایزونه تاسو انتخابولی شئ. از ډیفالټ کوم چې موږ پرنټر استعمالو ټول A4 سایز دی. A3 سایز هم شته تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ. هایډ او وایډ د صفحې اندازو مثلا لویوئ دا زه کینسل کوم. کلوز نو نیو پیج سیټ اپ تاسو کولی شئ دې ځای نه وایټ مثلا طول او عرض د دې ځای نه طول دې ځای نه عرض تاسو کولی شئ برابر یې کړئ یا یې غټ کړئ یا یې ورکوټه کړئ. پورټریټ ولاړه چاپ کېږي مثلا شادنامې اکثره لینډسکیپ چاپ کېږي. که تاسو کوئ تاسو مثلا یو شی لیکلي غواړئ چې لینډسکیپ چاپ کړئ لینډسکیپ انتخاب کړئ. پورټریټ بالکل ولاړه چاپ کېږي او لینډسکیپ دا صفحه ستاسو پرته ساده الفاظو کې به وي او پرته چاپ کېږي. لکه شادنامې مثال واخلئ شادنامې اکثره موږ تاسو چې وګورو لینډسکیپ وي. بعضې ورقې موږ کولی شو اناونسمنټ یې لیکو یا نور څه لیکو کوم لیټر لیکو غواړو مثلا لینډسکیپ یې چاپ کړو کولی شو چې لینډسکیپ یې چاپ کړو. پیپر سورس کې مختلف پرنټر انتخابېږي. مثلا بعض وخت کې داسې پرنټر دي چې هغې کې صرف دا غټ کارټنې چې دي ساده الفاظو کې ګته ورته ویل کېږي. دغه مثلا کوم کمپیوټر چې تاسو اخلئ یا تلویزیون اخلئ که هغې کارټن وګورئ هغې باندې تلویزیون ډېر ښایسته پرنټ شوی یا څه نور نو هغې دپاره مختلف پرنټر یا مثلا د لتې تاسو وګورئ اکثره اناونسمنټ یې شوي غټ غټ ډېر ښایسته پکچر یې پکې لګېدلي. دا ټول دا عام پرنټر نه دي نو دې کې بیا تاسو هغه پرنټر انتخابولی شئ چې کوم پرنټر تاسو لرئ. لی آوټ کې سیکشن سټارټ دی. سیکشن سټارټ کې A1 پیج کې زه انتخاب کوم وګورئ دلته لاندې په سټیټس بار کې پیج 1 دی خو که زه دا اوکې کړم دا همدغه پیج 1 یې راته پیج 2 کړم. A1 معنا جفته که دا صفحه زما په تا صفحه کې چې هغه شی شي جفته شي. همدارنګه که چېرته جفته کاستې اډ کولی شي. کنټینیو دا وروسته بیا ویو موږ کله چې سیکشن بیل کړو ګوره درې کله سیکشن 1 هغه به د کنټینیو سره موږ بیلولی شو. نیو کالم بیا کله چې اخبارونه موږ لیکو په دې ورډ کې هغې کې بیا دې نه استفاده کولی شو. هیډر اینډ فوټر دا څه کار کوي
لیکلی دي ډیفرنٹ آډ ان ایوان. کله چې موږ تاسو دا آپشن کلیک کړ نو یاد لرئ کله چې هیډر او فوټر د ویو مینونه ورکوئ 2 ځل بیا ورکوئ. ولې؟ ځکه دلته تاسو انتخاب کړی دی چې ډیفرنٹ آډ ان ایوان، یعنی یو ځل چې که تاسو کوم هیډر او فوټر ورکړه نو هغه به صرف تا خو صفحو ته ورکول کېږي. په دویم ځل موږ ځکه ورته ورکول ته آپشن شته دی وروسته عملي کار کوو بیا ورته هیډر او فوټر جفتو دپاره ورکوو. دا دې دپاره استعمالېږي کله تاسو مثلا غواړئ چې جفتو ته یو قسم هیډر او فوټر ورکړئ او تا خو ته بل قسم، نو دغه آپشن انتخاب کړئ. او که چېرته تاسو صرف د اولې صفحې مثلا مختلف غواړئ نو لاندینی انتخاب کړئ. بیا اولې صفحې هیډر او فوټر به مختلف وي، نور به ټول یو شانت وي. څنګه چې انګلیش کې لیکلی ساده ډیفرنٹ فرست پیج چې شی هیډر او فوټر. ورټیکل الاینمنټ دغه لیکل چې مونږ کله شروع کوو د صفحې بره حصې نه شروع کېږي. که چېرته زه سنټر ورته ویم ګورئ زه اوکې کوم پاس وګورئ څومره ځای خالي شوی لاندې وګورئ نو بالکل دا لیکل د صفحې د منځ نه شروع شول. زه انډو کلیک کوم بیرته بره لاړ. یعنې د ورټیکل الاینمنټ نه تاسو کولی شئ د صفحې دغه انتخاب کړئ چې کوم ځای تاسو لیکل شروع کوئ، باټم نه، سنټر نه، ټاپ نه. جسټیفای دغه لیکل دي مثلا که تاسو یو څو لاینه لیکل پاتې شوي هغې دپاره استعمالېږي. مثال صفحه مکمله ده خو یو 3-4 لاینه لیکل پاتې دي، تاسو یو چې یاره دا لیکل په دې صفحه کې تقسیم شي داسې معلوم نه شي چې دې کې یو 2-3 لاینه صفحه مثلا پاتې ده، نو بیا جسټیفای انتخاب وایو اوکې دا لیکل ټول تقسیمیږي صفحه کې. دا خو اوس موږ لیکل کم کړي دي په دې خاطر باندې ګورئ ټول داسې تقسیم کړه. انډو چې کلیک کوم ګورئ راځي په دې باندې معمولي کار وکړو. دا وګورئ دلته اگر چې ډېر زیات دی یو ځل بیا ورته لیکو رینډ. ګورئ پرنټ پریویو خو لا موږ نه ده ویلې خو دلته زه کلیک کوم یو ځل مکمله صفحه ښیي د دې په ذریعه. دا وګورئ لاندې تاسو ته که ښکاري وګورئ بره اندازه سپینه لږه ده لاندې ډېره ده. دې مطلب ده چې څو لاینونه نوره هم غواړي. موږ ورته وایو چې یاره بس دغه جسټیفای ورته کلیک کړئ چې دا مثلا په همدې صفحه کې دغه برابر کړي دا همدا لیکل. زه نور لیکل مثلا نه کوم یا نشته را سره صفحه دې راته ډکه کړي. اوکې اوس ګوره پرنټ پریویو کې وګورئ ګورئ بره او لاندې اندازه بالکل برابر ده او لیکل اوس څومره ښایسته منظم تقسیم کړه. جسټیفای دې لپاره استعمالېږي. پیج سیټ اپ کې په دې خو پوه شولئ ښه لیکل دي چې لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ پښتو لیکلو دپاره بیا موږ تاسو دا انتخابو. د کمپیوټر کې ما سره پښتو هم شته دی په دې خاطر دا راځي که چېرته مثلا تاسو انګلیش وینډوز استعمالوئ نو هغې کې بیا دا آپشن نشته دی. لکه څنګه چې مارجن کې دلته رایټ لیکلی دی که چېرته تاسو سره پښتو وینډوز نه وي نو دا آپشن به بیا په انګلیسي وینډوز کې نه وي. خامخا کنفیوز نه شئ چې دا څنګه استاد کوم ټیچینګ کوي مثلا په دې کې شته دی او زموږ په کمپیوټر کې نشته. دا د پښتو وینډو سره راځي. ښه دلته راځو لاین نمبر. لاین نمبر چې کله کلیک کوو دلته راځي اډ لاین نمبر. دا زه کلیک کوم اوکې بیا اوکې. اوس هر یو لاین ته د خپل اټومیټک نمبر ورکړه. تاسو بره وګورئ 1 2 3 4 5 تر 20 ته پورې. زه راځم لږ یو څو لاینه تر ډیلیټ کوم. کیبورډ کې ډیلیټ بټن ده اول انتخاب کې بیا دا ډیلیټ بټن ووهئ هغه لیکل شي پاک شي. لاین نمبر باندې پوه شولې. دې کې هم نور آپشنونه دي په دې هم لږ لږ یو نظر اچوو. سټارټ اټ مطلب دا چې دا ستا اول 1 2 3 دا اول لاین د کوم نمبر نه شروع شي. که چېرته مثلا دلته 5 ولیکئ 5 نه شروع کېږي، که 10 ولیکئ 10 نه شروع کېږي. اوکې کوم یا اوکې وګورئ عملي هلته پاس وګورئ یو نشته هغې نه بره کوم لاین هم نشته خو د 5 نه شروع شو ځکه چې ما ورته انتخاب کړل 5. همدا ډول یو منټ دا زه یو کومه فرام ټیکسټ څه کار کوي. دغه لیکل او دغه ټیکسټ په منځ کې دغه مسافه چې ده دغه مسافې د فرام ټیکسټ دلته ویلی شوي دي. دغه اندازه زه لږه زیاتوم. مثال 1.5 انچ مې زیاته کړه. زه کله چې اوکې ګوره دا بل اوکې چې کلیک کوم دا به دې لرې شي. ګورئ تقریبا مخکې دغه ځای کې اوس ګور دې ځای کې دی. تاسو څومره چې زیات کړئ هغه که 1 انچ کې 2 3 کې بیخي پیج نه بیا وباسئ ګزاره ورسره وکړئ. ښه بیرته راځو دلته اټومیټک ته به راشو. په دې هم شاید پوه شوي یاستئ. کاونټ بای که چېرته دې کې 2 ولیکئ نو 2م ته 4م ته 6م ته 8م ته 10م ته نو لکه 2 به یو به پرېږدي 2م ته به نمبر ورکوي. که چېرته 3م ولیکو 3م ته به نمبر ورکوي. لکه 3م ته 6م ته 9م ته که 4 ولیکئ همدا ډول که 5 ولیکئ 5م 10م 15م زه 3 لیکم اوکې کوم اوکې. دا وګورئ
15 ته اوس ګوره 13 ته ورکوي، اوس به 21 ته ورکوي. همدا ډول چې څومره تاسو ګورئ کاونټ بای به همداسې مثلا چې څه تاسو انتخاب کړي هماغه کار به کوي. ښه امید دی په دې هم پوه شوي یاست. ریسټارټ ایچ پیج. ښه مطلب دا چې کله دا زه اوکې کم او دا انتخاب شوی او بیا اوکې کم او زه مثلا لګیا یم داسې مثلا لاینونه لیکم بله صفحه شروع کېږي نمبر یې سر نه کېږي. ګورئ ما دا ګورئ پاس 46 دی په اولنۍ صفحه کې او په دویمه صفحه کې او پیج 3 کې. دا ولې ځکه ما A1 پیج انتخاب کړی و، اولنۍ صفحه ځکه دویمه ښودلې ده سیکشن سټارټ کې که یاد مې. ګورئ دلته 1 2 3 او پاس 46 نوې صفحه شروع کېږي نمبر یې سر نه شروع که. چېرته و دا آپشن؟ پیج سیټ اپ، لاین نمبر، ریسټارټ ایچ پیج. دا درته وایم کنټینیو څه کار کوي مسلسل، لکه د دې اپوزیټ دی بس سره کم نمبر یې شروع دی هماغسې شروع کړه. ګوره 46 هره صفحه څومره چې مخکې ځي لاین نمبر یې به همداسې مسلسل روانې وي. ښه بېرته راځو دا یو څو لاینه انتخابو صفحه کوو. بیا راځو پیج سیټ اپ ته، لاین نمبر کې ریسټارټ ایچ سیکشن. هر یو سیکشن چې شروع کېږي مخکې ما ذکر وکړو سیکشن 63 منونه موږ تاسو بېلولی شو. راځئ چې په دې معمولي کار وکړو. زه دا اوکې کوم. ګوره سیکشن 1 دی. کله چې زه سیکشن بیل کوم دا نمبر 8 دی، دا به بالکل بل لاین به شروع شي یا اول نه، یعنې سیکشن به هم بیل شي او لاین نمبر به هم له سر نه شروع شي. ګوره بریک معنا ته یې مه ګورئ، کنټینیوس کلیک کوئ. کنټینیوس ګوره یاد لرئ دلته اکثر استادان وایي مسلسل شي هغه دغه نه، دلته کنټینیوس سیکشن بیلوي. ګوره زه دا اوکې کوم نمبر هم له سر نه شروع شو وګورئ او لاندې وګورئ سیکشن 2 یې ولیکل. دا یو واضح مثال دی چې دا کنټینیو په ذریعه باندې موږ تاسو چک کولی شو سیکشن بیلولی شو. ګورئ زه لیکل کوم 5 پورې مو لیکل، زه غواړم بیا سیکشن بیل کوم. خیال هم کړئ پیج سیټ اپ کې ما تاسو ته ویلو چې کله سیکشن بیل کو پیج سیټ اپ کې دلته وګورئ کنټینیوس راغلی سیکشن سټارټ کې. دا کنټینیوس دی همدې سیکشن دپاره دی چې کله سیکشن یې بیل کړو. ګوره زه بیا ځم سیکشن بیلوم، انزرټ بریک کنټینیو دې باندې بیا هم عملي کار کوو. اوکې ګورئ بیا سیکشن 3 او نمبر سر نه شروع شو. ولې نمبر سر نه شروع شو؟ په پیج سیټ اپ کې لاین نمبر کې دې ځای کې ما ورته ویلو ریسټارټ ایچ سیکشن. ډیفالټ څه کار کوي؟ که چېرته مثلا موږ دا چینجز وکړه دې ځای نه مثلا 2 او دې کې نور موږ چینجز وکړه ډیفالټ بټن هم کلیک کړه، هر ځل چې موږ ورډ پروګرام بیا خلاصو همدغه سیټ اپ به موږ ته از ډیفالټ راځي. مثلا هر ځل چې موږ ورډ پروګرام خلاصو صفحه همدغه مثلا سیټ اپ کې راځي، بره به مثلا 3 انچه 2 انچه کمي لاندې نه. نو کوم سیټ اپ چې تاسو خوښ شو مثلا روزانه تاسو په کوم سیټ اپ باندې کار کول غواړئ هغه سیټ اپ انتخاب کړئ، بیا ډیفالټ کلیک کړئ، نو بس ماغه سیټ اپ به ورته راځي. ضرورت به نه چې مثلا روزانه تاسو ماغه سیټ اپ برابروئ. اوس موږ دې ته ضرورت نه لرو. بارډر چې کله کلیک کو دا داسې کار کوو چې فارمیټ مینو کې هم دلته شته دی بارډر اینډ شیډینګ، دا به دلته بیا تشریح کوو. په سیټ اپ کې ډېر کار دی، بس دی مخکې ځو پرنټ پریویو ته.